نو ذوي القربا دا اولنی مرحله ده. یو بل چیش دی مخته والیتاما مسکین ورسته دی. نیکان خلق هغه دي چې مال یتیمانو ته ورکوي. لږ به سره دم سو په دا مسله کې د تیز به نه پرځو. یتیمان وپېژنئ راسئ. یتاما د یتیم جمع ده. ما اراده کړې ده شروع مې په کړې ده چې الله عز وجل توفیق راکړي د یتیم او کونډې په هکله یو شی ولیکم. کتاب یې بولي، رساله یې بولي، هر څه چې یې بولي. کوشش مې کړی ده خو دا دې حالات مو نه پرېږدي. مصروفیت کارونه یتیم او کونډه په دې ملک کې چې څومره یتیمان او کونډیان دي بل ځای نشته. بس یتاما د یتیم جمع ده. یتیم هغه ماشوم ته ویل کېږي، یتیم هغه ماشومې ته ویل کېږي. دا تعریف دی، دا علمي شان دی. یتیم هغه ماشوم او ماشومې ته ویل کېږي چې بلوغ ته نه یې رسېدلي، پلار یې مړ سي. د مور په مرګ سره په شریعت کې څوک یتیم نه ګڼل کېږي. یو ماشوم دی مور یې مړه سوه، زما او ستا په عرف ټولنه کې یتیم دی، یتیم سو. یو ماشومه د مور یې مړه سوه، زما او ستا په عرف کې یتیم دی. لیکن شرعي یتیم څه ته وایي؟ حدیث شریف دی لا یتما بعد احتلام، لا یتما الا چیزی لا یتما بعد حلم. داسې الفاظ لري چې تر بلوغ وروسته یتیم نه ورته ویل کېږي. نو هغه ماشومان او هغه ماشومانې چې تر بلوغ مخکې پلار مړ سي، لهذا دا چی شي؟ دا یتیم دی. بلوغ دا حد دی. 15 کاله چې د ماشوم پرسول او دی بلوغ ته ورسېدی، نور شریعت دته ماشوم نور ځوان وایي. د دې څه زما او ستا د قانون غلطي معلومه سول چې وایي 18 کاله یې کړل. عجبه ترتیب دی. د ماشومانو حقوق مو ولیدل؟ وایي ماشومانو حقوق یې تر 18 کلنۍ پورې. تر 18 کلنۍ پورې نه. د خدای بندګانې ما خو تا خو د امام صاحب د مذهب خلک یې تاسو شي باندې سر نه خلاصوي. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. که مو خپل سر نه خلاصېږي، خپله نه پوهېږي، د یو چا څخه پوښتنه وکړئ. د چا عمر چې 15 کلنۍ ته ورسېږي هغه بالغ ګڼل کېږي. د بالغ هغه خوا ته بالا چې دي بیا ماشومان نه ګڼل کېږي. لیکن ما اوس تا وایي تر 18 کال پورې ماشومان دي. بارې چې نو هر څه کول فرق نشته. که غلا وکړم بیا مشکل نه، زه تر 18 کال پورې. دا په لوی لاس فساد دی، په لوی لاس مشکل جوړه. تر 15 کالو هاخوا ته بیا سړی ماشوم نه ګڼل کېږي. ولې یتاما دا جمع د یتیم ده. یتیم ته به شی ورکوي. د یتیم حق وګوره. علما ولیکلي دي چې کله په اوله مرحله کې د یتیم حقداري کې خوراک، چشاک، لباس ته ضرورت درلودی، دا یې ورپوره کړه. انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا. نبی کریم علیه السلام دا دوې مبارکې ګوتې داسې صحابه کرامو ته ونیولې. ویل زه او هغه څوک چې د یتیمانو کفالت کوي، د یتیمانو سرپرستي کوي، د یتیمانو پر سر باندې په شفقت لاس راتېري، ما او دی په جنت کې یو ځای. نو د افغانانو دپاره خو دې جنت دی ځای پر ځای. کم کور نسته، کم کور سته چې یتیم دي نه پکښې، کم کور سته چې کونډه دي نه پکښې، کم کور سته؟ نسته کور. که زما شخصا زما په کور کې نسته، د اکا د زوی ښځه مې کونډه ده، د ماما د زوی ښځې مې کونډه ده، د ماما ښځه مې په اصطلاح کونډه ده. دا هر څوک دغسې یو څوک دې ولاړ شي چې زما په خپلوانو کې نه یتیم سته نه کونډه سته، زه دا یم اوس په اصطلاح وارنینګ یې بولې، چیش یې بولې، هر شی چې دی چیلنج یې بولې، د مقابلې دعوت یې بولې، هر شی چې ولاړ وي چې زما هغه خاندان دی چې نه یتیم پکښې دی نه کونډه پکښې. اولنی حق د یتیم پر دې ټولنې دا دی چې خوراک و چشاک و لباس به ورکوو. یو دا یو. په دومه مرحله کې د یتیم حق چش دی؟ د مستقبل غم به خورو. د مستقبل غم د یتیم څنګه خورو؟ کم یتیمان چې په کومو کورو کې دي د هغوی د تعلیم غم به خورې. یا یې مدرسې ته واچوي، سپاره او قرآن شریف ورشروع کړه. دا خو لازم دي چې لازم دي، که هغه ویلي دي ونیسه، یو شخصي پوهنځي ته یې ورواچوي، شخصي ښوونځي ته یې ورواچوي، شخصي مکتب ته یې ورواستوه، هغه سرکاري مکتب یو شي ته یې کړ، مګر و چې صحبت یې خراب نه شي. دوم حق د یتیم دا دی چې د مستقبل غم وخوړل شي. د مستقبل غم یې څنګه خورې؟ وایي داسې ماحول به یتیم ته جوړوې چې د ده صحبت خراب نه شي. که دغه یتیمان موږ تاسې ونه پالل، یو د خوراک و چشاک غم ونه ساتئ، د مستقبل د تعلیم غم ونه ساتئ، بیا دغه یتیمان به بیا غټېږي، غټ غټ ویښتیانو سرونه به پرېږدي. ما او تا چې کله د معلمینو نمرو ته ځو، ما او تا چې کله مختار ته ځو، ما او تا چې کله زړو صافیانو ته ځو، بیا به راته ولاړې پر موټرسایکل باندې ټک ټک پر دا سر به مو ولي موټرسایکل به رسه بیایي. دا ما او تا په لوی لاس، ما او تا یو څه په غم کې ورور زما بچی خو نه دی، ما خپل بچی تربیه کړي، زه یتیم څه کوم؟ د یتیم دغه نتیجه ده. په کومه ټولنه کې چې خلکو د یتیم د تربیې څخه لاس پر سر کوي، د هغه یتیمان بیا ما او تا په یوه نامه او په بل نامه چې دا پلانکی دی او دا پلانکی دی، نن دا یې موټرسایکل یې غلا کوي، نن یې دی موټر غلا کوي، سبا به زما او ستا دا تربیه بچی
چې سهار پر 8 بجو د کوره وځي مدرسې او مکتب ته غوړ پړ ښایسته کور ښایسته بوټونه ویښتیان لمونځ کړي او ښه ناشته کړي هګۍ خوړلې دا بچی مو بیا دغه یتیمان راسې اختطاف کوي بیا یې زیرخانو ته اچوي بیا په داسې غارو چې خي چې کله یې ګوتې پرې کوي رس دی کله یې هلته په شهادت رسوي رس دی خدای روی دی راسې څه فکر وکړو کان خلق القرآن د الله عز وجل د نبي اخلاق قرآن قرآن دغه ما تا ته وایي ټولنه سمه دا د چا زامن دي او ولا دا پلانکیان یو دا پلانکی دي دا پلانکی دي دا هغه پلانکیان دي چې ما او تا به خپل بچان روزل ما او تا به خپل پر بچانو مصرفولې خو دا به ګرځېدل کله به کاغذان ټولول کله به په ښار کې غلاوې کولې په دې ښار کې تاسې دا انجونې لیدلي که نه دي ورسې دا کم چوک ورته وایي کاري سبا روز راوښول دا چی چوک دی دا شریق میریق چې خرڅېږي دا چوک دی سینما چوک دی باقاعده قاري ملګري مې دي هغه راوښول دغه انجونې دي بې سرپرست دي دغه هلکان دي بې سرپرست دي غټ غټ انجونې څنګه بې سرپرې ول ماښام چې هر چا پورته کړي هغه پورته کړي دا دا راوښولې د جمعې مازدیګر ووتلو دا څوک دي د دغه څه بیا فحشا ډېرېږي د دغه څه بیا د زنا ډي جوړېږي دا ماشومان ګر بیا د زنا ډې ته ځي داسې بدبخت انسانان دا ماشومان چې په بدبختۍ کې رالویان سول دا خو هلکان دي هغه نجونې چې په بدبختۍ کې رالویانې سولې دغه نارینه هلک بیا راولاړېږي دغه نجونو ته بیا یو سرای نیسي بیا د دې سرای څه العیاذ بالله د زنا او د فحشا اډه جوړېږي بیا به جنایي بیا به کش و رش وي زما او ستاسو به موټرسایکل اخلي زما او ستا به زوی اختیار تپوي ما او تا ته به د شپې کور ته راوړي دا دغه فریضه دی چې ما او تا پرېښې ده بس تله والیتامه والمساکین والیتامه والمساکین او د یتیمانو حق دی د یتیمانو حق تور شوسه چش دی د یتیمانو حق دا دی چې لوږې ته بې نه پرېږدي د یتیمانو حق دا دی چې د تعلیم غم بې خوري د یتیمانو حق دا دی چې د مستقبل غم بې خوري څنګه بې خوري یوازې د رعیت کار نه دی پر دولت یې هم ذمه لازمه ده چې کار به ورته پیدا کوي کسب ورته پیدا کوي صنعت و حرفت به ورته پیدا کوي نجار یې که هنګر یې که پروا نه کوي یو وظیفه ورته په لاس ورکړي وظیفه کې اخته کړه دا خلک بیا نه اهله کېږي دا دوم طریق دی چې الله عز وجل په قرآن کې ذکر کړی دی چې په تاسې کې کامل انسانان هغه دي چې د خپلو خپلوانو سره کومک کوي والیتامه د چا سره کومک کوي د یتیمانو سره کومک د یتیمانو کومک دغه دی په صحیح معنا باندې سورة البقره کې غالبا الله عز وجل فرمایي وایي هر چاته چې پر یتیم رحم نه راتلی که څوک د په زړه کې د یتیم سره شفقت نه لري وایي دی دا سوچ وکړي چې ته مړ یې هغه چې په قبر کې پروت دی هغه ژوندی دی ستا بچان یو چاته پاته دي ته مړ سولې ویې وړې هدیرې ته څنګه غواړې څنګه سلوک د خلکو سره غواړې چې دا ژوندي خلک زما د اولادو سره څنګه سلوک کړي خو څونه نازولي اولادونه دي وستانې دي پېد زموږ انډیوالان شهیدان سول پر اولادو یې اوس موږ ژړېږي چې دا څنګه ناز لیکن ولاړ خورس چې ګل احمد شهید چیرې ولاړ د چا نه پاتې هغه ګرانښت چې 5 دقیقې د ځانه نه جلا کول لیکن هغه دې نن پاتې دي دا یو مثال ما درکړي الله عز وجل فرمایي ځان مړ قیاس کړه دا خپل بچان یو چاته پرېږده ته د دې خپلو ژوندو سره څنګه مناسبت غواړې څنګه مناسبت چې د خپل بچانو په هکله غواړې دغسې مناسبت د بل بچو ته ورکړې والمساکین الله عز وجل فرمایي نیکان خلک هغه دي چې مسکینانو ته شی ورکوي مسکین چاته وایي فقیر چاته وایي علمي خبرې دي فقیر هغه چاته وایي چې د خدای ونه لري مسکین هغه چاته وایي چې دومره شی لري چې وی خوري لیکن د اولاد یې نه بسیږي د اولاد یې نه بسیږي یو مسکین دی بل فقیر دی بعضې علماو برعکس تعریف کړي خو به هر حال یو فقیر دی یو مسکین دی یو هغه شخص دی چې دومره نه لري چې ماښام یې وخوري دا د دغه ټولنې د دغه شتمنو خلکو پر ذمه لازم دی چې یو شی ورکړي بل هغه مسکین دی چې خوارکۍ ځي سهار وځي روزانه کوي ماښام راځي 500 افغانۍ نه 300 افغانۍ ګټي پر 3 ورځې مخکې یو چا کیسه راته کول چې یو سړی دی روزانه کوي هلته چې کور ته راسي ماښام خپلې ښځې ته 300 روپۍ راوړي ښځې مریضه ده ښځې مریضه ده بیا ولاړ سي له بنیاتو د 10 افغانۍ شیدې ورته راواخلي د څو پټاټې ورته راواخلي هغه ورځې جواب ورکړی چې ښځې نور د روزانې لوېدل یم بالا یم په وسه نه کېږي سپین ږیرې سپلم ولوېدلم غواړم چې یو بل کسب شروع کړم څه کیسه ده زه انتیکه در ښیم اولادونه یې بند کړي دي هغه ښځې ول ګولۍ خوري پیسلی پیچکاري څه کیسه ده ول ولا دول ولا که د روزلې بالا ولا کړم بالا یې مه راوړه بس دا ټوله نیول کېږي شتمن خلک د ټولنې د دې دواړو طبقو سره باید کومک وکړي دا هم مسکین دی چې دی دونه اولادونه لري خوارکۍ چې ټوله نسي مړولی دا هم زما او ستا پر ذمه باندې حق لري دا هم زما او ستا پر ذمه باندې حق لري الفقیر چې هغه د خدای یوه نن ماښام لا نه لري فلقتحم العقبه
الله عزوجل فرمای انسان د خیر غونډۍ ته نسو پورته دی فقط راځي 5 وخت جماعت کې دی چې هر څه ختم سول فلقتحم العقبه انسان د خیر پر غونډۍ نسو پورته وما ادراک ما العقبه ته خبر یې چې د خیر غونډۍ چې شته وای اے مسلمانانو د خیر غونډۍ ته ولې نه کېږي د خیر غونډۍ د چی شي فکو رقبه مریان آزادول دي بندیان آزادول دي مریان آزادول دي فکو رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه ډوډۍ ورکول دي و خلکو ته په داسې ورځ کې چې هغه د نیستۍ ورځې د لوږې ورځې د خدای ونه لري ډوډۍ ورکه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه و داسې یتیمانو ته ډوډۍ ورکوي و داسې یتیمانو ته کومک ورکوي چې خپلوان دي وراره دي خوری دي د ماما زوی دي د اکا زوی دي د عمه زوی دي د خاله زوی دي یتیمان دي ورسره شریک یې کوي ثلاث اقسم علیهن نبی کریم علیه السلام فرمایي د الله په ذات مې د قسم چې 3 شان در ښیم رښتیا دي شک و شبهه نسته پکښې ما نقص مال من صدقه په کم مال کې چې خیرات وسو په خیرات باندې مال نه کمیږي په خیرات باندې مال نه کمیږي مړ خو تجربه کړې د الله شاهد دی والله که کمیږي ما نقص مال من صدقه وما زاد الله لعبد بعفو الا عزا یو چا ظلم و تیری در سره وکړي تا د الله دپاره معاف کړي ښه یې رسره وکړي دا عیار دی شتار و مکار سړی دی شیطان سړی دی ما ته تاوان ورسوي او ورور خو در ویې رسوي ظلم یې تا د الله دپاره معاف کړي چا چې معافي وکړه د یو چا پر غلطي سربیره الله عز وجل به عزت یو په څو کې ومن تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي کول کبر غرور یې نه کوي الله عز وجل بیا راپورته کړي د خلکو په نظر کې مناجات مقبول کې د حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دعا ده څنګه دعا ده اللهم اجعلني صبورا واجعلني شکورا خدایا ما صبرناک جوړ کې خدایا ما شکر گزار جوړ کې مقصد ته راځم واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا خدایا ما خپل په نظر کې کوچنی کې نن مشتصاری او تزان غټ دی کنه دی خدای ما خپل په نظر کې کوچنی کې وفي اعين د خلق په نظر کې مې غټ کې نن زما او ستا معامله داري چې ځان غټ بولي خلکو ته هیڅ نه نو یتیم ته او مسکینا ذا متربه و داسې مسکین ته ډوډۍ ورکول پیسه ورکول کومک ورکول چې د خاورو خاوند وي والمساکین د مسکینانو خیال مو ساتل شي د فقیرانو خیال مو ساتل شي څنګه بد عواقب چې د یتیم دي که یتیم چا ونه روزي نااهله کسان به د ټولنې جوړیږي دغسې بد عواقب د مسکینانو او فقیرانو هم دي اسلامي ممالک ټوله مکلفه دي اسلامي مملکتونه اسلامي حکومتونه مکلفه دي چې بیکاره غریبانو او مسکینانو یتیمانو ته کار پیدا کړي حرفونه ور پیدا کړي کسبونه ور پیدا کړي دا خو یوازې د رعیت کار نه دی تفسیر منیر کې وهب زهیلي مسله نقل کړې ده وایي که چیرې حکومت ظالم سو د زمانې و یتیم ته د یتیم حق نه ورکوي مسکین ته د مسکین حق نه ورکوي فقیر ته د فقیر حق نه ورکوي اوس به څه کوي آیا د اغنیاو د شتمنو خلکو څه د یتیمانو او مسکینانو حق په زور اخیستل کېږي که یا د یوې ځینې اخیستل کېږي دا به د دوی څه اخیستل کېږي او د مسکینانو ته به ورکول کېږي دا مسله ده راغلې ضمني مسله ده نو والیتامه والمساکین وابن السبیل مسافرو د مسافرو کومک کول ابن سبیل چی شته وایي وابن سبیل ترجمه چی شته د لارې زوی د لارې زوی څه مطلب دا هغه سړی دی چې خپل په علاقه کې نه دی په بل ملک کې پیسې خلاصې سولې لوټمار سو د هغه رقم شی نسته ورسره د دغه مسافر کومک به تر هغه وخته مسلمانان کوي چې دی خپل ملک ته رارسېږي تاسې به لیدلي د چا جیب ووهل سي چا دغسې یو شی ورک سي وابن سبیل د لارې زوی ولې بولي د لارې زوی ځکه بولي چې دی په داسې ساحه کې دی چې تر دغه لارې تېري چې دی پر ولاړ سي بل هېڅ شناخته نه لري الله پاک وایي دا د لارې زوی دی نه دلته مور سته نه پلار سته نه ورور سته نه وطن سته نه یو پیسې سته چې څوک یې ورکړي د لارې د زامنو سره کومک وکړي د مسافرو سره کومک وکړي د وابن سبیل بل تفسیر عبدالله ابن عباس په میلمه کوي میلمه چې کله درته راغی د میلمه بې اکرامي مه کوئ چې وروره ولاړ سه ازمر دی چې راسې ولاړ سه مسجد ته ورسه مسجد ته طالبان هلته دي ورسه مسجد ته خواره کېدل ته راوسي پر حجرې یې تاوان کړي پروا نه کوي لمن ورته خلاصه ده خدای مو راولي هېڅ مشکل نشته میلمانه چې وګرځېدل ته رسته مشکل نشته چې میلمه وي نو بیا مشکل نه کېږي د شنی بارې بهتري په شا کړي یم اخیستم اوس بیا دا مشکل هم سو میلمانه راسي ځای ورکړو سار چې وګوري ګېټ یې خلاص کړي بهتري وړي اره میلمه قدر یې هم کم کړي وابن السبیل والسائلین
او هغه چا ته ورکړي چې په بازار کې ګرځي سوال کوي. دا انتي که معامله ده. ما درته وویل والسائلین چې تا د ده د حالت څه معلومه کړل چې ولا مسکین دی فقیر دی یو شي مجبوره کړی دی. والسائلین داسې ورې کوي. وفي الرقاب د آخري خبره به درته وکړم د مریانو په ازاده کولو کې د رقاب یو تفسیر داري چې مریان په ازاد شي. د رقاب بل تفسیر داري هغه بندیان چې په زرګونو زرګونو په مابسو کې ناست دي هر طرف ته چې ناست دي هغه بندیان باید ازاد شي. تفاسیرو کې وهابی زهیلي لیکلي دي چې د بندیانو په ازادولو کې باید کوشش وشي. تفسیر وګورئ تفسیر منیر. مریی کول یو څوک دا ذلت دی، بندي کول یو څوک دا حریت او ازادي ځینې اخیستل دي. الله عز وجل هر انسان آزاد پیدا کړی دی. حریت دا چې ما او ته مریی کوو دا خو د کفر او شرک ذلت تو چې ورکړه سو. نور چې دی په اسلام او شرف کېږي باید دی آزاد سي. د بندیانو په آزادولو کې د هیڅ وسایلو څه باید پر هیڅ وسیله باید دریغ ونیسي. څه مطلب؟ که په پیسو ایله کېږي په پیسو آزاد سي، که په جاهو په واسطي په شفاعت ایله کېږي په شفاعت آزاد سي، حتی که په تبادله ایله کېږي باید تبادله وسي. بندیان څه ګټه کوي چې ناست په لسګونو کلونه ناست هېڅ ګټه نه کوي. وفي الرقاب وایي دلته ولې فی رقاب ویل؟ وایي دا فیه د دې لپاره راوړي چې بندیانو ته پیسې مه ورکوه، یا ته پیسې مصرف کړي چې مریان د مریتوب آزاد کړي، پیسې مصرف کړي چې بندیان د بند آزاد کړي، پیسې مصرف کړي خپل واسطه او قوت مصرف کړي چې تبادله سره وکړي. د طرفینو بندیان سره آزاد کړي، د طرفینو بندیان سره آزاد کړي. بندیان څه ګټه کوي؟ دا هلته ناست دي دا دلته ناست. دا الهي حکم دی. بهرحال بعض شیان پاته دي. الله عز وجل دې د عمل توفیق را نصیب کړي.